بشکیک میں جو اسٹوڈنٹس جس حالات سے گزر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ غم اور افسوس کا اظہار کرتی ہوں. یہ معصوم اسٹوڈنٹس اپنے گھروں سے دور، اپنے خاندانوں سے دور، صرف اور صرف علم کے لیے وہاں پہ گئے تھے، اور یہ جو اٹیکس، یہ جو حملے ان پہ ہو رہے، یہ بالکل مذمت کے قابل ہے. ہم اپنی پاکستان کی گورنمنٹ سے اور ساتھ میں انڈیا کی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ میجرز لیے جائے تاکہ پاکستان اور انڈیا کے اسٹوڈنٹس سیفلی اپنے گھروں تک پہنچ سکے. ابھی ایمرجنسی ایکشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے پلیز پلیز آپ اپنے رومز میں رہے، بند رہے، جہاں پہ آپ سیف فیل کرتے ہو وہاں پہ رہے. اقدامات لیے جا رہے ہیں آپ کی ایویکویشن کے لیے. اس مشکل وقت میں ہم آپ کے اور آپ کے خاندان کے ایک دعا گو ہیں. I express my deepest sorrow for the students in Bishkek, Kyrgyzstan. These innocent students, far from their homes and families, in pursuit of education, have been unjustly attacked, which is utterly condemnable. We urgently appeal to our governments to implement immediate safety measures for all Pakistani and Indian students in Bishkek. Emergency actions are needed to secure their lives. To the students, please, I request you all to please stay indoors where you are safe. Measures are being taken for your emergency evacuation. بشکیک کی کم حملہ شویدہ پاکستانی اسٹوڈنٹانو ماندے د کم شمار لز زرہ دے پکم کے تقریباً یو زرخو زمون پختانہ رونہ خواندے دی نو اغه ماندے ډیر زیات افسوس او غم اظهار هم دا ډیر زیات ناجیزه شوی دا. د حکومت نه اپیل دی چې پلیز د هغوی ایمرجنسی ایویکویشن لپاره جلد از جلد اقدامات واغستلی شي، ځکه چې ډیر قیمتي زندګیانې تللی پکې هم دي. زما ټول هلته کې چې کوم سټوډنټان د هغوی نه ریکویسټ دی چې پلیز تاسو چې کوم ځای کې تاسو سیف فیل کوئ، چې کوم ځای کې تاسو سیف یې، هلته کې ځان بند کړئ. اقدامات اخیستلی کېږي، انشاءالله ډېر ژر به ایویکویشن پلان به راشي، خو فی الحال تاسو خپل سیفټي خیال وساتئ. زما تاسو ټولو نه دا درخواست دی چې کم خلک چې هلته کې زخمی شوی دی، څوک چې هلته کې لا بند دي، زموږ دا سټوډنټان او د هغوی خاندان دپاره دعا ضرور کوئ.